السلام علیکم ملګرو پښتو یوټیوب چینل د ستوري ته په خیر راغلی. په دې امید چې روغ جوړ یې او چینل مو هم د سره سبسکرایب کړئ. ملګرو راځي په دې ویډیو کې نن موږ د وټساپ په فنګر پرنټ لاګ باندې کار کوو چې موږ څنګه کولی شو موږ خپل وټساپ په فنګر پرنټ سره هم خلاص کړو. نو راشئ سیټینګ ته، سیټینګ نه بعد راشئ اکؤنټ ته، بیا پرایوسي ته، او پرایوسي نه بعد اخیره کې چې ټول دی فنګر پرنټ لار دلته راشئ او انلاک ویت فنګر پرنټ دا فعال کړئ، یعنې اوکې کړئ. او دې نه بعد تاسو نه غواړئ چې هغه موږ ګوته چې کوم تاسو په دې باندې خلاصول غواړئ یا بندول همغه تاسو ورکړئ. هغې نه عکس اخلي. هغې نه بعد درې آپشن راځي: ایمیډیټلی لاګ، 1 منټ بعد دې لاګ شي، 30 منټ یا ایمیډیټ په همغه وخت. زه وایم چې په همغه وخت یې دا لاګ شي کله چې زه د وټساپ نه وځم. نو زه وټساپ نه ووتم غواړم چې بیا وټساپ ته راشم. کله چې زه وټساپ ته راشم ما نه به همغه فنګر پرنټ غواړي، همغه ګوته چې ما کله دلته سیف کړې وه د همغې عکس یې اخیستی دی. که زه همغه ګوته په دې سنسر کېدم ما ته به اجازه راکوي، که نه د هغې نه به اجازه نه راکوي. په دې امید چې دا ویډیو مې هم خوښه شوي ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بیا چې یو بل ویډیو سره ملاویږو، د الله په امان.